څه د نړۍ تر ټولو لوی ډاکټران راغلي دي اورې وای خلکو موږ د غره پر سر ولاړ یو ست څوک داسې غشت په دې کې ستا دی غښتلی او د مور نازولی موږ سکا نوم لرو چپ شه ګران اورېدونکو موږ ستاسو دپاره یو ډېره زوروره دوایي جوړه کړې ده چې په هغه کې د کیلې د مالټې د هندوانې او ټولې ذایقې شامله دي درواغ وایي حلوي ولې مې وایې ټول خلک شنیانو لویان زما خبرې شفقه سره واورئ ټولې کله د ګډوې چوش کړ فکر مه کوئ دا دوایانې به موږ ستاسو تر کورو در ورسوو زما پسې سمه لیکه راځئ چې نن یم ژوندی درڅه پاته نه سي دا کومه دوا چې موږ اخیسته دا بالکل د جوړېدو دوا ده شر شور مه کوئ دی د 18 ورځو څخه ناروغه پروت دی څه ټکه په سمه سوې ده پهلوانو کې وګوره څه پسې وي اوس به علاج وکړو څک څه ده زړه د بنده وتلی دی پېکله هغه خو زړه یې د کوږله وتلی اوس به معلوم سي په دې به برابر کم مه ګایه د خوشکوي هندوانې خواته شه زیوار خوله ورکش کم هغه دې بیداره سو هی ژوندی سو وی ظالمانو خو ارام پروت څه بلای مې راکړي جس را پورته سوم وی خدایه اوس به زه څنګه بېدېږم ورکړي یو ټینګ خوراک وای یا اوس نه بیده اوسه ډاکټرانو درځي یا بل ناروغه له اشکه تاسو راته ووایاست چې په تاسو څه وي دی لکه چې ګونګی دی د ده لړمون خراب دی لړمون ګوره مې خوا سره د کشو په سر پسه وایي زه به راښکاره کړم د انسان زوی نه خوله دې مه ټولوه زه یې ګورم لړمون یې سر ته تللی دی څه وایه تا وینې څه شي سم علاج ورکې دی نه یې چې راسه مړ سي د زوزانو کړی څه سوه هغه دوایي پهلوانه ورپورې وازموږ دوایي دا امکان نسته چې پر دې سر به ویشتان راځي دا امکان نسته چې پر دې سر به ویشتان راځي ویشتان خو زه پر دې سر به شپږو د شپږو به بچان راځي ویشتان خو پرېږده پر دې سر به د شپږو به غټ غټ بچان راځي دا امکان نسته چې پر دې کوټۍ به بیا به ویشتان راځي څنګه سې زموږ د سندریزې دوایي په فرق پوه شوې ډېر زر به روغ نه مړ شې پام کوه چې پښه پورته نه کړې راځئ ډاکټرانو ستی مور پلار هم خوشحاله چې زامن مې ډاکټران سو دا مخ نو اوس د ډاکټر دی و دا مخ نو د کمپو راځئ زه ولاکه درې نیونیان پرېږدم وتلانې وړي دي راسه ورک سوي دي تو خو چپ شه په مابینځ کې مه ګایږه ښه ای پهلوانه تو هم ناجوړې زموږ څه داسې زبردسته دوایي شته چپ شه ای ته وای ورپسې وځغلی ویې نسي درسه ولاړ نه سي څه ده څه څه راګیر سولو هلئ شابش موټر چلان کړي هلئ چلو بیداره پر بایپاس تر ځئ چلو ای استا ډبلې شاباش استا شاباش مبصر اصغلی نور سواریانو ځای نسته شاباش بولدک پرې کو نه وای اسکلیټر سره پام کوه زه به لکه خسته چلو تیز بریک ځکه یې دې هم نشپره کوم ای موړو نیسه یاستې ته څه پکوئ لیلا سسوه لیلا ناجوړه و بیګه په دغه لار ته څخه دي دغه نو لار ده
دغه دی ما پسې راځغلی موږ هغه نه یو چې غوسئ زه خو بالا یې وکتل لمر به لاندې راشوه شو یاران خو ولاړو اسماني شو اسمان چې مځکې ته راځي قیامت به وینه پورته سه ټپوسه سفر لا پاته دی سپریږي ناوخته دی بم 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 بیب بیب لرې ځه که خوښ په ما نه چې بریکونه نه لرې نو بازار ته ولې راوځې اوس به دې دا ټرک چپه کړی وای پنډوسه خو موټر تا نه چلوئ ښه ای خبز لامتی کوي ولستی کار در وکمه یارانو بیزوګیان سئ زما په رقم هلکه د زوزانو کوډۍ سونه بګیداره خدای ګور نه مخکې راورسېد ای به زه خو پېشنوی مو کېږم اما نو ښه ځله شل کړه راسه چې خپل خوبونه وکړو